نن ورځ د یو داسې هیواد په اړه معلومات درکوو چې 9.9% خلک یې مسلمانان دي. د یو داسې هیواد په اړه چې نړیوال یې د ګریویارډ اف سوپر پاورز یعنی د زبرځواکونو هدیره یا قبرستان بولي. د پښتو لایب لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به د افغانستان په اړه عمومي معلومات در سره شریکوو. نو ویډیو تر پایه وګورئ او د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ په یوټیوب او فیسبوک فالو کړئ. افغانستان د اسیا د لوی وچې تر ټولو لرغونی یعنی پخوانی هیواد دی چې دا لرغونتوب دی د 15,000 کلونو څخه زیات تاریخ لري. افغانستان د لرغوني زمانې څخه تر 9 میلادي پیړۍ پورې د اریانا په نوم او له 9 میلادي پیړۍ څخه تر 18 میلادي پیړۍ پورې د خراسان په نوم یادېده. 18 پیړۍ له نیمایي څخه وروسته د احمد شاه ابدالي د واکمنۍ په وخت کې د افغانستان په نوم ونومول شو. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې تقریبا 1.3 برخه یې غرونو نیولې ده. د افغانستان شمال خواته تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه پراته دي. ختیځ او جنوب ته پاکستان او لویدیځ ته ایران هیواد موقعیت لري. شمال ختیځ کې لږه برخه د چین هیواد سره شریکه پوله لري. اسیا د لوی وچې په جنوب کې پروت افغانستان په وچه کې ګیر هیواد دی چې سمندر ته آزاد لار نه لري. همدارنګه د منځنۍ اسیا هیوادونه یعنی تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې امله د هغوی سوداګري د اسیا له جنوبي هیوادونو سره د افغانستان له لارې ترسره کیږي چې دا موضوع د افغانستان موقعیت ته د سیاسي او اقتصادي پلوه ښه اهمیت ورکوي. د افغانستان ټول مساحت 6,52,880 کیلومتره مربع دی چې د مساحت له مخې د اسیا د لوی وچې د 48 هیوادونو څخه 12 نمبر لوی هیواد دی او همدارنګه د هر اروپایي هیواد څخه هم لوی دی. نفوس یې په 2004 کال کې 6 میلیونه تنه خو بلکې اوس یې 9.4 میلیونو تنو ته رسیږي. افغانستان 34 ولایتونه لري چې 366 ولسوالۍ پکې موجودې دي او د یوې سروې له مخې تقریبا 38,000 کلي پکې موجود دي. د افغانستان رسمي ژبه پښتو او دري ژبې دي. د افغانستان پایتخت د میرویس خان نیکه په وخت کې کندهار او د احمد شاه ابدالي په وخت کې پیښور ښار او اوس د کابل ښار دی. افغانستان رسمي دین اسلام دی او 9.9% خلک پکې مسلمانان دي چې پاتې 0.3% پکې هندوان، سیکان او شیعه شامل دي. افغانستان کې تقریبا 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او همدارنګه تازه میوه، وچه میوه او لاسي صنایع هغه څه دي چې د افغانستان د اقتصاد زیاته برخه جوړوي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سپورت په برخه کې ډیر ښه روان دی، که هغه د کرکټ په برخه کې وي یا د فوټبال، بوکس وهلو، لامبو وهلو، منډه وهلو، تکواندو او یا هم باډي بیلډینګ او نورو. خو تاسو شاید تر اوسه په دې نه پوهیږئ چې د افغانستان ملي لوبه کرکټ نه دی بلکې بزکشي ده چې دا هم له ډیرو سختو او خطرناکو لوبو څخه ده. اوس راځو د افغانستان د پیسو واحد یعنی کرنسي ته. د افغانستان د پیسو واحد افغانۍ ده چې اوس مهال یو افغانۍ په 0.011 امریکایي ډالر بدلیږي یعنی یو ډالر 2.4 افغانیو سره برابر دی. دارنګه یو افغانۍ د 2.50 پاکستاني کالدارو سره برابر ده او یو افغانۍ له 480 ایرانی تومنو سره برابر ده. دا وا زمونږ نننۍ ویډیو. راتلونکي ویډیو به توریزم په افغانستان کې یعنی هغه ځایونه چې خلک ورته د سیل او سیاحت لپاره افغانستان ته راځي جوړوو. نو که تر اوسه مو زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زمونږ هره نوی ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي.